السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د عربي ژبې لومړی درس دی. زه غواړم چې تاسو ته ابتدایي معلومات وړاندې کړم. هذا دغه نږدې نارینه لپاره کارول کیږي. لکه مثال هذا فتح، هذا قلم. دا یو قلم دی. په عربي ژبه کې په عموم کې هم مذکر شته هم مؤنث شته، یعنې په هر څه کې مذکر او مؤنث یې مشخص کړي، ځان ته قواعد لري. اوس مثال مثلا دی هغه ته کته کیو هذه ته دغه نږدې ښځینه لپاره کارول کیږي. مثال هذه فتاة، دا یوه انجلۍ ده یا یوه ښځه ده. خو هذه سبورة، دا یوه تخته ده. ما چې دی د بېجانه شي دپاره کارول کیږي، لکه عقل نه لري. اوس چې د پوښتنې کله چې غواړو د یو شي په اړه پوښتنه وکړو او عقل نه لري، نو هغه ته ما کاروو، د پوښتنې په اړه یې کارول کیږي. لکه مثال ما هذا، دا څه شی دی؟ هذا قلم، دا یو قلم دی. من د عاقل شي دپاره کارول کیږي، لکه که مذکر او که مؤنث وي. لکه وایي من هذا، څوک دی دا؟ هذا رجل. من هذا، څوک دی دا؟ هذا امرأة، دا یوه ښځه ده. نور مثالونه پکې کارو. دلته ما هذه، دا څه شی دی؟ هذه مو تاسو ته ویلي چې د مؤنث دپاره کارول کیږي. دا څه شی دی؟ هذه حقیبة، دا یوه بکسه ده. عربي ژبه کې چې دا معلومات نور به هم درکو، خو دلته صرف دومره تاسو ته کافي دی چې هذه د مؤنث دپاره کارول کیږي، چې دا وروسته بیا کومه سې ورته وایو چې دا مذکر دی او دا مؤنث دی، دې دپاره بیا نور درسونو کې به انشاءالله تاسو ته معلومات درکړو. ما هذه، دا څه شی دی؟ هذه کراسة، دا کتابچه ده. ما هذه، دا څه شی دی؟ هذه سبورة، دا تخته ده. ما هذه، دا څه شی دی؟ هذه شفة، دا شونډه ده. ما هذه، دا څه شی دی؟ هذه شجرة، دا ونه ده. هذا کتاب، دا کتاب دی. هذا قلم، دا قلم دی. هذا ورقة، دا ورقه ده. هذا کرسي، دا څوکۍ ده. هذا مکتب، دا میز دی. هذا باب، دا دروازه ده. هذا جدار، دا دیوال دی. ما هذا، دا څه شی دی؟ هذا قلم. ما هذا، دا څه شی دی؟ هذا مکتب. ما مو ویلي وو چې د غیر عاقل شي دپاره کارېږي. کوم شی چې عقل نه لري نو هغه ته موږ ما استعمالوو د پوښتنې په اړه یې. یعنې موږ مثلا پوښتنه کوو ما هذا، دا څه شی دی؟ هذا کرسي، دا څوکۍ ده. ما هذا، دا څه شی دی؟ هذا کتاب، دا کتاب دی. ما هذا، دا څه شی دی؟ هذا جدار. من مو خو ویلي وو چې د عاقل شي دپاره کارېږي. لکه من هذا، دا څوک دی؟ هذا استاذ، دا استاد دی. من هذا، دا څوک دی؟ هذا خادم، دا خدمتګار دی. من هذا، دا څوک دی؟ هذا رجل، دا سړی دی. من هذا، دا څوک دی؟ هذا ولد، دا زوی دی. من هذا، دا څوک دی؟ هذا سعید. من هذا، دا څوک دی؟ هذا حامد. په هر حال بیا هم زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ چې اوسنی ابتدا درس شروع کیږي، همداسې ورو به مخکې ځو. ملګرو تاسو درسونه په غور سره یادوئ چې تر څو وکولی شئ پرمختګ وکړئ ډېر په اسانه سره.